زه دومره لرې یم راغلی چې میزان هم نشته. زه دومره لرې یم راغلی چې میزان هم نشته او د دې نه مخکې ځمکه پرېږده چې اسمان هم نشته. زما د کور په دیوالونو تکیا نه وخي څوک، زما د کور په دیوالونو کې ماران هم نشته. د تسلی په ټال کې هېڅوک جوټې نه راکوي، د تسلی په ټال کې هېڅوک جوټې نه راکوي. ستا جدایۍ لیونې کړی یم، یاران هم نشته. زړه مې په دې ښه دی که جیب کې 1 روپۍ نه لرم، زړه مې په دې ښه دی که جیب کې 1 روپۍ نه لرم. زړه مې په دې ښه دی په دې ښار کې دوکان هم نشته. چې د وجود غوښې مې وخوري رانه ځي باکره، چې د وجود غوښې مې وخوري رانه ځي باکره. په داسې ځای کې چا وجل یم چې مارغان هم نشته. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا په پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو کوربه صاحب مانیروال تاسو ته مخاطب دی. ایله لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې او د ژوند نه به مزې اخلئ. ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګري دي، هم ستاسو دپاره، ستاسو د مینې دپاره، ستاسو د غوښتنې دپاره مونږ ګرځو. خپل پروګرام کې ځان سره یو ادبي ملګری کښېنو. ملګرو، نن هم راغلی یم، شبقدر ډیری ته راغلي یو. په شبقدر ډیری کې اسلامیه سکول دی، هلته کې راغلي یو. یو داسې شخصیت سره ناست و چې د دې سکول ټول استړوالی چې دی هغه د ده په سر دی او دلته کې د مشر استاذ په چوکۍ باندې ډیوټي کوي. ستاسو ډېر زیات وخت نه علمه، امجد مراد صاحب خواته راغلي یو، چا چې د دې قوم د بچو سره مینه کړې ده، خدمات یې کړي دي. داسې د پښتو شعر سره هم ډېره مینه کړې ده او په پښتو ژبه باندې ډېر غټ احسان دی. ستاسو وخت نه علم، هغه سره به نیغ په نیغه باندې میلاویږو، هغه سره به دوا سلام کوو، مختصر خبرې به کوو او بیا به ترېنه شعر اورو. استاد پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېره مننه صاحب بانیروال صاحب. الفاظ د کومې راوړم چې د ستاسو شکریه ادا کړم. د ادب خدمت دی، نو مونږ د خپل طرف نه، د خپل جانب نه په خپل لیکه باندې د ادب خدمت کوو. او ستاسو الله پاک کومه حوصله چې درکړې ده، تاسو په خپل ځای باندې زما په خیال چې داسې یو څو ملګري څنګه چې تاسو یې که دا راپاڅېدل او د ادب خدمت دغه سب شروع شي، نو ادب په خپل ځای باندې او د پښتو ژبې خدمت چې کوم دی، نو که مونږ د خپلې ژبې خدمت په دې ډیزاین باندې کوو څنګه چې تاسو راپاڅېدلي یې، زما په خیال باندې دا ډېر یو غوره اقدام دی او ډېر د دې مطلب د دې په کمو الفاظو کې زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دومره هلې ځلې کوئ د پښتو ژبې دپاره، د پښتو ادب دپاره. ستاسو یو جهان مننه، ډېره زیاته مننه. دا او ستاسو حق دی په مونږ باندې چې مونږ به راځو. څوک چې هم د پښتو له چا څه کلي دی، هغه یې سنبال ساتلی دي او هغه یې روک کړی نه دی. ډېره زیاته مننه کومه چې ستاسو شاګردان هم دي، بل کلاسونه هم شروع دي او تاسو د دومره قیمتي ټیم نه مونږ له او هغه مینهوالو له څوک چې په بهر هېوادونو کې د خپله زندګي کوي، هغه هم دې شعرونو ته او دې پروګرام ته په تمه د هغه هم یو جهان مننه چې د پښتو شعر سره او د پښتو ادب سره دومره زیاته مینه کوي. استاد جي خپلو مینهوالو ته غزل ډالۍ که چې خوندونه ترېنه واخلي. د غزل منیروال صاحب د غزل مطلع عرض ده: ځان له خورم په دې خبره په هر آن زړه، ځان له خورم په دې خبره په هر آن زړه، څنګه موړ شي له انسان نه د انسان زړه. او خدایه ماله حوصله لکه د غر را، خدایه ماله حوصله لکه د غر را، چې دې ورکړو یار له سخت لکه سندان زړه. مننه جي. او یا یې آر کړه یا یې پار کړه چې قلار شي، یا یې آر کړه یا یې پار کړه چې قلار شي، منځ کې پروت دی د یقین او د ګمان زړه. او زه مهرباني جي، او زه د ده د لاسه څومره په لړزان یم، زه د ده د لاسه څومره په لړزان یم، زما نه مني زما د بې ایمان زړه. او د یارانو جفاګانو ته چې ګورم، د یارانو جفاګانو ته چې ګورم، کله کله مې خوږیږي په خپل ځان زړه. مننه جي. او دا قصه د ژوند په لوی سفر محیط ته، دا قصه د ژوند په لوی سفر محیط ته اموخته دی په جړا او په سوران زړه. او منیروال صاحب د غزل مقطع د دنیا پوهان پرې واړه متفق دي، د دنیا پوهان پرې واړه متفق دي، د فولادو وي امجده د افغان زړه.
ډیره زیاته مننه ګرانو مینوالو د استاد جي نوم غزل واورېدو خو داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو دا زموږ استادان شاعران دي بیا به ول راځو بل غزل به هم ترې نه اورو خو زه به ورته شاید کماش یو څو شعرونه ډالۍ کړمه چې دا تنهایی به مې خراب تراب کی او انتهایی به مې خراب تراب کی د دسمبر د میاشتې لویه شپه ده او در سبایی به مې خراب تراب کی ستا ملاقات راکې راوستې ده سا ستا جدایی به مې خراب تراب کی ملګرو نیغ په نیغه باندې بیا استاد جي له ورځو او غزل ترې نه اورو او خوندونه ترې نه اخلو موږ سره اوسئ یو جهان مننه منیروال صاحب د غزل مطلع عرض ده چې په لمبو کې اوسي غلی هم وي داسې سړی به چا لیدلی هم وي او ته چې رازې زما جنازه زما د کور نه به وتلی هم وي او شعر د منیروال صاحب چې د بېوسۍ انتها نور سوي ګریوان چې لوند هم وي شلیدلی هم وي مننه جي د بېوسۍ انتها نور سوي ګریوان چې لوند هم وي شلیدلی هم وي او یقین مې نه دی چې د مینې بازي چا به په عمر کې ګټلی هم وي مننه جي او ځان سره وایم چې مودې تېرې شوې ستا تصویران به یې سېزلې هم وي او مخکې د دې نه چې یو کېږي زړونه کرخه په منځ کې راښکلې هم وي او د غزل مقطع ده چې د زلفو دار ته چې د ځان رسوي امجد بلار کې چا وجلې هم وي ډیره زیاته مننه زړه بدي نه وي خو رضا به شي زه داسې یم او ما سره مه کښېنه زما به شي زه داسې یم او ما غنم رنګه دومره ړنګه غاړه مه راکوه او زما د هر ماښام سودا به شي زه داسې یم د لیونتوب پیښې مې مه کوه خبره واوره او دا ټوکې نه دي پرختیا به شي زه داسې یم ملګرو د امجد صاحب نه بل کلام هم اورو خوندونه به ترې نه اخلو زړه خو مې غواړي چې ډېر شعرونه ترې نه ریکارډ کړم ځکه ډېر په ګرانه باندې راله په ګوتو راغلی دی او نیغ په نیغه ولوردو بیا مینوال خفه کېږي تاسو خبرې ډېرې کوئ شعرونه کم ډالۍ کوئ نو استاد د خپلې خوښې یو بل غزل هم مینوالو سره شریک کړه چې خوندونه ترې واخلي ډېره مننه منیروال صاحب د غزل مطلع عرض ده چې په مالک د کائنات مې د قسم وي یو دیدن باندې د سل غمونه کم وي د الف بې قاعده لوستلی نشي دا نااهله خلق څومره محترم وي مننه جي او که سبب مې د غم اوپوښتې دلبره پس ته دې به بیا د څه خبرې غم وي مننه جي او دا یو لنډ غوندې تعریف د محبت دی د محبوب رضا په هر څه مقدم وي مننه جي او ستا غمونه مې په ژوند داسې خواره دي لکه کنګل د اوبو د پاسه جم وي مننه جي او د غزل مقطع ده چې ژوند که هر څومره رنګین وي هو امجده بې له مینې بې جانانه جهنم وي ډیره زیاته مننه استاد جي چې تاسو موږ له ټایم راکړو د هغه لیونو دپاره چې څوک زموږ نه بیا غوښتنه کوي څوک
مونږ ته وایي چې کوڅه په کوڅه وګوره د یو ستاسو په شان داسې روک ملګري چې چا د پښتو ژبې ډېر غټ خدمات کړی دی. دا زمونږ یو وړه غونته کې هڅه ده انشاءالله در هغه دمه پورې به چې د څو پورې مونږ کیسه یې زمونږ تواني که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به د یو بل نوي ملګري سره د یو بل شاعر سره بیا مخاطب کیږو. در هغه دمه پورې در هغه ساعته پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چرته چوم یې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.